افسوس के साथ وایم زما د یو کرکټر تنخواه یو کرکټر د یو لوبغاړي چې کرکټ کوي د هغې 45 लाख روپۍ تنخواه ده. 45 लाख روپۍ تنخواه د چا 45 लाख ده او د چا 60 लाख ده او د چا کمه زیاته ده. پروټوکول یې هغې سره دي، کورونه د هغې پرې او ګیس د هغې پرې. تاسو په ایمان ووایه د یو مولا تنخواه د 10 زرو نه سوا کېدلی شي؟ د مولا تنخواه د 10 زرو نه سوا ده. ما ته دا کرکټر زما په شان کردار وښایي. هغې ماله کشمیر ګټلی، هغې ماله پاکستان ګټلی، هغې ماله اسلام ګټلی، هغې ماله قرآن ګټلی. په ځای د دې چې ماله قرآن او اسلام او حیا وګټي، هغې خو نور هم فاحشي راوړه. سرتوره سر ورته ښځې ناستې نه وي، د هغې په مخ باندې جنډې جوړې نه وي. تمام ځوانان په دې باندې جاړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ځوانان په دې جاړي، د ځوانانو په دې جنګونه دي. یو به سره ورانه ده وی زما ملک تا نه وګټله. او وروره مسلمانه په څه باندې جنګ یار؟ دا جنګ دی په کومه خبره دی؟ دا لانجه دی په کومه خبره باندې ده؟ اغیارو دسیسه ده، د کافرانو چال دی. ورنه کو کرکټ دومره غټ افتخار وی د امریکې ټیم به وی که نه؟ کو کرکټ دومره غټ افتخار وی د برطانیې ټیم به وی که نه؟ کو امریکا دا کرکټ دومره ښه شی وی د جرمني او د دې غټ غټ کافرانو ټیمونه به وی که نه؟ نه امریکا د کرکټ ټیم لري، نه جرمني د کرکټ ټیم لري، نو وروسته کرکټ ټیم لري. دا چې کوم دنیا کې پاتې ملکونه دي، دا چې کوم د یهودیانو د استعمار لاندې دي، د هغې د تسلط لاندې دي، د هغې د زور لاندې دي. افغانستان دی، پاکستان دی، انډیا ده، سرلنکا ده او زمبابوې دی. دې نه سوا پکې بل یو سړی هم نشته دی. کافران دی په مسلمان لوبې کوي، کافران دی په مسلمانه خور د پاسه وختل، کافران دی د قرآن د پاسه وختل، کافران دی پیغمبر ته کنځلې کوي، کافران دی د ماشومانو نه غوښې کټ کوي، کافران دی اسپتال بمباروي، کافران دی جومات بمباروي، کافران دی مدرسه بمباري کوي، کافران دی د پیغمبر پسې خندا او ملنډې کوي. ته به ټوله ورځ کرکټ ته ناستې. زما افتخار به کرکټ وي، زما افتخار به کرکټ وي، زما قهرمان به کرکټر وي، زما مشر به کرکټر وي. و ځوانانو والله په کومه لار رواني، قسم دی په کوم منشور او دستور رواني. یهودیانو مې د قرآن پسې ملنډې وکړې، ته کرکټ ته جړاګانې کوه، ته د کرکټ قهرمان ستایه او په دې جنګونه کوي. یو بله لویه دسیسه مو کتله، اوسه پورې به جنګ د انډیا او د پاکستان و که نه؟ په کرکټ کې انډیا او پاکستان شاته کړ، اوس یې افغانستان او پاکستان را مخې کړ چې دا دوه خو مسلمانان دي او بیا پښتانه دي او د یوې قبلې خلک دي، د یوې قرآن منونکي خلک دي، د یو الله منونکي خلک دي. نو په دې جنجال یې واړول په دې موجوده ځای کې. هغې ته ویل تی ورته وبېله، دی بل ته ویل تی وګټه چې بس دې دنیا کې فساد جوړي او جنګونه په دې باندې جوړي. په دې موږ جنګونه ونه کړه، په ایمان ووایه، په دې خپلې خویندې میندې ستړې نه کړلې. ته چې په دې جنګ کې نو غزه ولې نه یادې؟ فلسطین ولې نه یادې؟ ابو عبیده ولې نه پېژنې؟ ته حماس ولې نه پېژنې؟ ته جهاد او سنګر ولې نه پېژنې؟ ته د قرآن دپاره دفاع ولې نه پېژنې؟ خو په دې خبرو موږ پوهېږو نه یاره.